السلام علیکم دوستانو، څنګه یو؟ امید لرم چې ښه به د افغانستان د کرکټ مینوالو بس پرون چې کومه لوبه وشوه د زیمبابوې او د افغانستان، نو اول نه خو داسې ښکارېده چې کوم ټاس کله وویشتی شو، نو ما ویل چې یاره افغانستان ټیم دغه ټاس وګټلو او د بیټینګ فیصله وکړه، نو یاره دی ښه وکړو، ځکه چې بیا دې وروستو چیسینګ لږ مشکل دي ته، نو میلوس یې خو خامخا ګټي، لکه هغه د زیمبابوې خو څه 30% چانس او د افغانستان ټیم مطلب 70 و، خو میلوس خو افغانستان لوبه وګټله، ځکه چې چیسینګ کې افغانستان ټیم ته لږه مسئله او میلوس خو چیسینګ هغه خبره ترې ووته، بس لومبی بیټینګ د افغانستان ټیم دی، نو هغه چې څنګه د افغانستان ټیم لومبی بیټینګ ته راووتو او بس ګوربل لالا شاټ ووهلو، کیچ یې ورکړو او دغسې په تقریبا 37 که 38 سکور باندې 15 تنان وټو، خو بیا زبردست بیټینګ پکې محمد لبي چې کوم زبردست کلاړي سینیر بوډا شوی زوړ شوی خو سوړ نه شوی، نو هغه متل دی، نو محمد نبي لالا زبردست بیټینګ وکړو، ورسره نامې رانه هېره شوه، هغه ډېر زبردست بیټینګ وکړو، آصف علي پې چې چکې والوې هغه زبردست کلاړي دی، هغه هم د افغانستان په خیال خاطر کې هم دی نشته، څه نامې ده مړه، تاسو ما ته په کامنټ کې د هغه نامه والئ.